په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستان پوځ پر لوی کیمپ موټر بم چاودنې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر پام وکړئ. د افغان ټایم څخه د نن ورځې تازه خبر ته. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستان پوځ پر لوی کیمپ موټر بم چاودنې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې څخه سرچینې رسنیو ته ویلي چې په یاد موټر بم برید کې د پاکستاني پوځیانو کم 50% په بشپړ ډول له منځه تللی او پکې میشت ټول پوځیان یا هم وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. له موټر بم برید وروسته د مخالفې ډلې کسان کیمپ ته ننوتي او کوټو په کوټو د پاکستاني پوځیانو په لټه کې دي. د یاد برید په تړاو تر اوسه پورې نه هم پاکستان پوځ او نه هم کومې ډلې د یاد برید په تړاو څه ویلي دي. او په یو بل خبر کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ښکته شوي چې پکې یو پولیس وژل شوی او یو بل ژوبل شوی او پولیس وایي په ځوابي ډزو کې 2 وسلوال وژلي دي. پاکستاني رسنیو د بنو د پولیسو له خولې ویلي دا نښته د خالي یا شنبې په ورځ د پټاون شپ سیمه کې شوې ده. د پولیسو د وینا له مخې د هلته پولیسو په موټرسایکل د معمول ګزمه کوله چې نامعلوم وسلوالو پرې برید کړی. پولیس وایي چې د وسلوالو په ډزو کې یو افسر وژل شوی او د مدثر په نوم یو بل پولیس عسکر ژوبل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. ژوبل شوی پولیس عسکر د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. پولیسو نه ده روښانه کړې چې په برید کې وژل شوي وسلوال څوک دي او په کومه ډله پسې تړاو لري. خو په دې وروستیو کې چې خیبر پښتونخوا کې په امنیتي ځواکونو څومره بریدونه شوي په هغه کې د زیاترو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. تر دې وړاندې هم په بېلابېلو وختونو کې په بنو لکي مروت او د پښتونخوا په نورو جنوبي ضلعو کې د اف سي پولیس او پوځ ګڼ شمېر مامورین د وسلوالو په ډزو کې وژل شوي. د پاکستان د کوچنیو چارو وزارت د شمېر له مخې د جنورۍ نه تر اکتوبر 2023 پورې په ټول پاکستان کې ترهګرۍ 1560 پیښې ثبت شوي. په دې پیښو کې تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا صوبه کې رامنځته شوي چې پکې 503 امنیتي عسکرو په ګډون ټول 924 کسان وژل شوي. روانه میاشت د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې په خپل ریپورټ کې ویلي چې سږکال په خیبر پښتونخوا شویو 666 ترهګریزو بریدونو کې 142 پولیس عسکر او 133 وګړي وژل شوي. امنیتي ځواکونو 209 ترهګر نیولي دي. د سی ټي ډي ریپورټ کې ویل شوي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ 611 پیښې رامنځته شوې وې خو سږکال په دې پیښو کې څه اضافه لیدل شوي او تر اوسه د ترهګرۍ 616 پیښې مخې ته راغلي دي.